السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده چې مرګري دوستان بخی. مونږ خو بنیر ته یو دعوتي سفر باندې راغلی مفتی نور الهدى صاحب خواله راغلو. هغه مرګري زمونږه چې الله سبحانه وتعالی د کتاب سنت د قرآن حدیث عقیده ور نصیب کړی ده. مخکې مسلمان و زمونږ ورور الحمدلله، خو د خوشحالۍ دپاره او د خپل ځان د خوشحالۍ دپاره د خواله رالو. الله سبحانه وتعالی قرآن کې ډېرې واجبه خبره کړې ده چې الله هدایت هغه چاته کوي وان الله یهدي من ینیب. الله هدایت هغه چاته کوي چې هغه کې انابتي، معاند نه. معاند منیب څه ته وایي؟ چې د زړه توجه الله سبحانه وتعالی ته حق او باطل ته د زړه په سترګه ګوري چې یا الله کوم به حقي. اللهم صحابه به دا دعا همیشه کوله، خو من کله به هم دا دعا نه کوله چې اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هغې به وایي الله موږ ته حق وښیه او بیا هم په دې حق باندې روان کړي. سبحان الله سبحانه وتعالی موږ ته باطل وښیه او بیا هم د باطل نه بچاو کړي. زما ورونو حق ډېر خلک پیژني خو الله پرې روان کړي نه دي. ولې؟ ځکه دننه داسې صفات سړي کړي چې هغه مانع حقي. انابت ډیر ضروری دی او ورسره لږ تحقیق. الله نه یره د الله خشیت دا به تا ضرور. امام احمد وی یا بعض سلفو کې نور نه نقل چې موږ علم د دنیا باندې طلب کړو خو علم موږ راخلو الله ته. سبحان الله. کله چې سړی د الله هغه حضور د الله مخې ته پیشي په نظر کې ونیسي نو الله سبحانه وتعالی هغه سړی راکاږي. یوم یقوم الناس لرب العالمین. حجت الله کې شاور الله دا خبره کړې ده په دې مسله کې چې لکه موږ دې رب الیدانو ته بد ویو یا د امین بالجهر ته بد ویو. یو سړی نه کوي هغه ته بد نه ویو. یو سړی رب الیدین نه کوي موږ هغه ته بد نه ویو. د مسجد نه نو وایو زمونږ ورور دی، مسلمان دی، زمونږ سر ګل دی. خو که یو سړی دې ته بد ګوري، دې ته داسونو لکۍ وایي یا امین ترمباړي یا چغې وایي، نو شاور الله حجت الله کې وایي ویې خلکو فما عذرنا یوم یقوم الناس لرب العالمین. سبحان الله. وی د قیامت په ورځ به زموږ څه عذري چې موږ الله سره پیش شو او الله ته ودرېږو. الله ته به موږ څه چې ستا د نبي دي سنتو ته موږ دا د لاسونو لکۍ ولې ویلي دي، امین ته چغې رمباړې ولې ویلي دي. زموږ غرض دا دی چې د احناف زموږ وروڼه دي، زموږ د عقیدې خلک دي، هر څه کې سره موافق یو. خو یو نیمه خبرې هغه د دوستۍ او د دشمنۍ نه. خو دا بعضې مسلې داسې چې زموږ جومات ته به نه راځي نو که دې سړی خفه شي. نو زموږ د مفتي صاحب محترم خواله موږ راغلي ما چې دنه به وړه غوندې کارګزاري وورو چې الله سبحانه وتعالی تعالی دا توفیق درکړه تاکې الله دنه دا صلاحیت لیده. خو څه نه ته داسې متاثره شوې ستا د تاثر وجه څه وه چې مثلا ته دې عقیدې ته راکشلې. دا خو معلومه خبره چې تحقیق به دې م کړی. یعنې کومې داسې خبرې وي چې تا زړه کې دا تلوسه وه چې یاره دا منهج زه قبول کړم. الله تعالی م خوشحاله کړه شیخ صاحب، الله تاسو ته عمر کې برکت واچي او الله پاک له د زړه سترګې درکړي دي الحمدلله. که د ظاهر نه دي خو د زړه سترګې د زړه نظر الله درکړی دی الحمدلله. لوی څیز دا د زړه نظر دی او دا نظر چې الله چاله ورکړی نو هغې ته چې کوم دی څوک نه رسي. په صحابو کې د رسول الله مبارک یو صحابي دی عبدالله ابن مکتوم رضی الله عنه، ام مکتوم رضی الله عنه. دومره عجیب صحابي دی د رسول الله مبارک چې د هغې مبارک په باره کې رب العالمین آیاتونه راولېږل. نو دا ولې چې د هغه د زړه سترګې وي او رب العالمین هغه ته یو ډېر لوی اخلاص ور نصیب کړی. نو رب العالمین خپل پیغمبر ته فرمایي عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. نو الله خپل نبی هغه ته متوجه کوي. نو الله دې د شیخ سے مبارک عمر کی برکت واچي او الله دې خوشاله کړي. زموږ دې جونګړې ته رالل الله دې دا مرګري ټول خوشاله کړي. ډېر مخلصین مرګري دي جماعت الحمدلله ډېر زیات مشکور یو. ټولو مرګرو ته زموږ دا درخواست دی چې دا یو عظیم منهج دی، یو عظیم جماعت دی الحمدلله، د مینې والا د خلوص والا جماعت دی. ټولو مرګرو ته دا درخواست دی، د احنافو مرګرو ته او دغه شان نور مرګري څومره دي مخالفینو ته زموږ دا درخواست دی لږ رانږدې شئ. تاسو وګورئ، دا مجلس وګورئ، دا ټولۍ وګورئ، د دې دا مینه وګورئ، دې کې دا دینداري وګورئ. انشاءالله په خپله به پته ولګي چې یاره حق باندې څوک دي. او دې د شاه ولی الله صاحب رحمت الله تعالی علیه خبره وکړه نو یقینا احنافو کې د دې خبرې تایید کولی شي چې تاسو
منهج چې کوم دی د قرآن او د سنت دا مه هېروئ. نو ډېر اسباب د دې جوړ شو چې مونږ دې منهج ته رالو، خو اسباب د دې داسې دي چې زه په عربو کې پاتې شوم او ما په عربو کې د دې خلکو هغه محبت او مینه لیدلې ده او د ډېرې مطالعې نه وروستو بلکې د خپلو اساتذو نه مو واورېدل چې یاره دا خلک چې کوم دغه کوي نو دا په سنتو کې راځي، دا سنت دي، طریقې د پیغمبر دي، الله د نبي طریقې دي، نو دا اختیارول ښه دي. ما یو شیخ صاحب زموږ استاد محترم هغه سره ما د بهر نه رابطه مو وکړه. یو ورځ زه په یو جومات کې امامت لپاره نایب امام شوم، نو ما د خپل یو شیخ صاحب سره رابطه وکړله چې صاحب دلته کې د رفع الیدین او امین بالجهر او د دې ملګرو دا درخواست څه وکړو. نو هغې ډېر وخندل، مسکی شو، ما ته ویل چې بالکل حق دی او سچ دی او دا کوه. نو زه د دې خبرې نه ډېر متاثره شوم او بیا ما د خپلو شیوخو بعضې بیانات مو اورېدل او کتب هم د شیخ امین الله شیخ صاحب بیانونه مې اورېدلي دي. دغه رنګې زه زیات کړه د شیخ سردار ولی صاحب نه انتهایی متاثره شوی یم چې الله رب العالمین دته یو ډېر د سیرت په موضوع باندې یو ډېره ښایسته لهجه ورکړې ده، ډېر فصیح اللسان. الله دې وله چې کوم دی په جنتونو کې اعلی مرتبې ورکړي او د شهداو په اعلی صف کې دی الله ودري. نو زه ملګرو ته هم دا درخواست کوم ټولو ته، عام او خواص ټولو ته، چې تاسو د الله دپاره چې کوم دی د رمضان په دې مبارکه میاشت کې د شیخ سردار ولی صاحب دغه چې کوم دی سیرت دا مطالعه کې د دې نه پیدا والی او ډېر زیات د مینې نه ډک دی او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دا سیرت یې دومره په درد سره بیان کړی دی، دومره درد سره چې زه مې داسې به ډېر کم خلک وي چې دومره درد به الله پاک هغې ته نصیب کړی وي. زموږ د مشرانو کې دا دوه کسان، یو د شیخ امین الله صاحب او بل د شیخ سردار ولی صاحب، د دې د سیرت یو ډېر لوی مؤثر دی. ملګرو ته زموږ دا درخواست دی چې دا خاص کر روزانه د دې نه یو چې کوم دی خامخا اورئ او د دې نه فایده اوچتوئ. الله دې ملګرو ته اخلاص نصیب کړي، الله دې له مینه ورکړي، الله د دې د راتله د قدمونو قبول کړي، الله دې د وجې نه مونږ ته د الله تعالی په دې منهج باندې د قایم پاتې کېدو تر مرګه پورې الله مونږ ته سعادت نصیب کړي، الله دې دا ټول ملګري خوشحاله کړي. واخر دعوانا الحمدلله. اخره کې زه د ټولو ملګرو اهل حدیثو نه دا درخواست کوم چې مفتی صاحب او نور الهادي صاحب بیانونو ته غواړئ د دې دپاره چې تاسو په دې خپل عقیده مطمئن شئ، د دې وجې نه چې ګوره نوي نوي خلک راځي. د حق یوه نښه دا د حدیث د هرقل کې راغلی دي چې هرقل کله د ابو سفیان نه تپوس وکړو چې ایزیدون ام ینقصون، د محمد صلی الله علیه وسلم ملګري کمیږي زیاتیږي، هغه بل یزیدون بلکې هغې زیاتیږي. نو هرقل په هغې باندې مهر او سټمپ وو چې د حق نښه دا یي چې زیاتیږي او کمیږي نه. بیا یې تپوس وکړه چې څوک راشي واپس دې ځي. نو هرقل ته وویل، د یو ابو سفیان ورته وویل چې نه واپس خو ته اوسه پورې څوک نه دي تللي. وایي د حق نښه دا یي چې کله د حق هغه بشاشت او هغه خوږوالی د چا زړه ته کوز شي نو هغه بیا په لالچونو نه ځي. لکه اهل حدیثو مبارک دا مشهوره ده چې یاره دا پیسې راځي د امریکې نه راځي، سعودي نه راځي. نو مفتي صاحب نه یې وړه غوندې پوښتنه دام کومه چې څه لالچ یا څه خو به چا خو به څه ویلي نه وي، ځکه چې موږ خو ستا حالت چې ګورو نو داسې یو خاکساره غوندې جونګړه غوندې کور دی. نو که سړی لیدې شوی په کار دی چې دلته بنګله وی، ښکلی ځای وی، بنیر دی، خړ بنیر دی. نو زه دا وایم چې د حق په قبلولو کې څه لالچ وو که نه مغه د ابو سفیان خبره چې زمونږ د رسول الله دین ته چې څوک راغلی دی نو واپس نه دی تللی. د شیخ صاحب مبارک دا خبره ډېره ښایسته خبره ده او زه به دا وایم چې تېر ورځو کې داسې بعضې ملګرو موږ سره رابطې مو کړې چې یاره څومره حساب به دې اخیستي، څومره پیسې به راغلي، څومره ډیمانډ به شوي. نو زه دا به وایم چې الحمدلله زه په دې خپل فقر باندې او په دې خپل حالت باندې الله نه ډېر زیات راضي یم. الحمدلله په دې ساده جونګړه کې دا ملګري ویني په دې کې یو او الحمدلله چاته هم لاس نه دي نیولي. الله پاک هم دې محتاجې د مخلوق نه وساتي. نو الحمدلله د چا د طرف نه سمو ډیماند نه دی شوی او دا یو ډېر مخلصین ملګري دي، ډېر د مینې نه ډک. الحمدلله یو ملګري ما ته ووایي چې ته ولې چې کوم دی داسې بېلاره شوي. نو ما ورته ووایي چې زه خو الحمدلله په لارې یم او د حق لارې ته راغلی یم. ما ورته ووایي چې دغه دی داسې خبره ده چې دلایل غواړي او که نه امثال غواړي. نو بیا راته وایي چې دلایل هم راته ووایه. نو ما چې دلایل خو الحمدلله د
جماعت اهل حدیث سره او د دې منهج والو سره ډېر قوي دلایل دي راشه پوهه به دي ګورو او که مثال غواړي نو غټه مثال یې د دې دا دی چې شیخ عبدالسلام صاحب دا ولې د حنفیت نه چې کوم دی دا لاړ حنفیت مجتهد او مجتهد دی امام د عصر نو مې چې لږ ستړي کړم بیا به ستا چې کوم دی ان شاء الله سینه به دې کولو شي دماغ به دې کولو شي او الحمدلله زه مې وینم چې خلک د بریلیت نه پنځپیریت ته راشي او د پنځپیریت نه اشاعه ته راشي د اهل حدیث شي موږ ونه لیدل چې د اهل حدیثونه چې کوم دی واپس لاړ دا د دې جماعت یو حق دلیل دی زه ستا د خبره کې دنه یو اخري خبره کوم چې دا خبره به ډېره وګدل شي هغه دا چې زمونږ بعضې خلکو کې الله مکه د یهودیانو صفات دي یهود به ورته نه وایو خو د یهودیانو صفات دي هغه دا چې یو سړی کله دوی کې مفتي می قاضي می شیخ می علامه می جامع المعقول والمنقول می خو چې کله حق ته راشي قرآن حدیث ته راشي بیا د یهودو هغه صفات راشي چې هغه نه تپوس وشو یا رسول الله ته زما باره کې د یهودیانو نه تپوس وکړه چې زه څنګه سړی یم هغه یهودیان راوغوښته او ته ویل چې کیف فیکم عبدالله بن سلام څنګه سړی دی هغه وی خیرنا وابن خیرنا سیدنا وابن سیدنا دا په موږ کې ښه دی او د پلار هم موږ کې ښه سردار دی او پلار هم زموږ سردار و نو دی د پردې نه پټ ناستو راووته ویې چې اشهد ان لا اله الا الله ما خو د محمد رسول الله دین قبول کړی دی قرآن حدیث مې منلی دی په اصطلاح اهل الحدیث شوی یم اهل الحدیث ما فرقه نه ده نو قرآن حدیث منلو ته وایي نو دوی په دغه مجلس کې ډایرک وویله چې شرنا وابن شرنا دا خو ډېر شریف د پخوا نه پلار یې ښه نه و نو د الله رسول ته عبدالله بن سلام ویل یا رسول الله تا ته فتح ودېږه ان اليهود قوم بهت دا یهودیان یو قوم دی چې مخامخ په سړي بدنامه لګوي نو زه دا درخواست دې ملګرو نه کومه چې تاسو سره ام علامه ام تقواداري ام بزرګي ام مناظر اسلامي فاتح پلان فاتح دیوبند او هندستاني خو چې کله حق قبول کوي مړه دا خو پس نه پوهېده دی خو پیسو پسې لاړ نو د الله دپاره خپل ګریوان کې هر یو سړی چې سوچ وکړي چې آخرت را روان دی که د الله مخې د تاسو په دغه چالاکۍ خلاصېدی شي ټیک دی زموږ څه مقصد دی په دې کې هېڅ مقصد پکې زموږ نشته الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ټول په دې باندې استقامت راکړي او الله رب العالمین دې زموږ تاسو ټولو حوایج پوره کړي او الله دې شیخ صاحب له ډېر اجر او برکت ورکړي او الله پاک دې هر قسم پراخېدل ورکړي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك